د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داودزي د اشرف غني او طالبانو او د کابل د سقوط په اړه له سترو رازونو پرده اوچته کړل. دا چې عمر داودزي د غني او طالبانو په اړه څه ویلي او د هیواد سقوط یې څنګه تشریح کړ، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. د مشال پریس قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. عمر داودزي وایي اشرف غني اقتصادي تنګسۍ سره د طالبانو د مخ کېدو یادونه کړې وه. د افغانستان د جمهوري دولت یو پخوانی چارواکی عمر داودزي وایي د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غني د تیر کال په ډسمبر کې د حکومت د پرځېدو او له اقتصادي تنګسۍ سره د طالبانو د مخامخ کېدو یادونه کړې وه. ښاغلي داودزي د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کړی او د حمید کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو وزیر په توګه دنده لرله. ښاغلی داودزي اوس په متحده عربي اماراتو کې دی. له ده سره د ازادۍ راډیو خبریال عصمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کېږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه سوې وه چې طالبان به کابل ته ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړجاړی د چا ترمنځ سوی دی؟ نوموړی وایي چې د هیواد تر سقوط مخکې متحده عربي اماراتو کې وم او پلان مې درلود چې اسلام آباد ته سفر وکړم او بیا خبر سوم چې د هیواد وضعیت په خرابېدو دی او ورپسې سقوط هم سو او د پوښتنې په جواب کې یې زیاته کړې چې د هیواد د سقوط او د پیښ سوي جوړجاړي مسؤلین امریکا او طالبان دي او دا جوړجاړی د امریکا او طالبانو ترمنځ پیښ سوی و چې لیکلې بڼه یې نه درلودل. داودزي وایي طالبانو د کړي توافق له مخې اجازه نه درلودل چې کابل ته داخل سي، خو طالبان او لوړپوړي چارواکي یې د کړي ژمنې خلاف مخکې لا کابل ته داخل سوي وه او په دې ډول کابل سقوط سو. د مشال پریس قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.